شیخ چلی یو ډیر ساده او لټ سړی و. یوه ورځې ښځې ورته ډیرې خبرې وکړې، نو هغه په غوسه شو او د کار په نیت ښار ته روان شو. ښځې ورته د لارې لپاره 7 روټۍ پخې کړې. کله چې شیخ چلی د غرمې په وخت یوې څا کومې ته ورسېدل، ستړی و. روټۍ یې راوویستلې او له ځان سره یې په لوړ آواز وویل: 1 وخورم، 2 وخورم، که دا 8 واړې وخورم. په هغه څا کې 8 شاپیرۍ اوسېدلې. هغوی میرې دی چې دا کوم بلا دی چې موږ 8 واړې خوري. نو یوه شاپیري بهر راوته او وویل: موږ مه خوره، زه به درته داسې دیګچي درکړم چې هر ډول خواړه ترې غواړې هغه به درته پخوي. شیخ چلی ډیر خوشحاله شو او دیګچې یې واخیسته. د شپې په یوه سرای مسافرخانه کې تم شو. د سرای مالک چې یو ډیر مکار سړی و، کله چې د دیګچې جادو ولید، نو د شپې یې د شیخ چلی دیګچې بدله کړه او یو عادي دیګچې یې ورته کېښوده. شیخ چلی کور ته لاړ او خسۍ ته یې په ډیره نره وویل: نور د کار غم مه کوه، زه جادویي دیګچه راوړې ده. خو کله چې یې امر وکړ، له دیګچې هیڅ هم ونه وتل. ښځه یې یو ځل بیا پورې وخندل. شیخ چلی بیرته څا ته لاړ او بیا یې هماغه خبره وکړه. ښاپیري پوه شوه چې دیګچې ترې غلا شوې ده. دا ځل یې ورته یو کوتک او رسۍ ورکړه. شیخ چلی بیرته هماغه سرای ته لاړ. کله چې غلا مالک غوښتل دا ځل کوتک غلا کړي، شیخ چلی غږ کړ: وهه یې دندې. کوتک د سرای د مالک داسې د کل وکړل چې هغه چغې کړې او د شیخ چلی اصلي دیګچې یې ورته بیرته کړه. شیخ چلی خپله جادویي دیګچې واخیسته، کور ته لاړ او بیا یې په آرامه ژوند پیل کړ.